دغه کوچنۍ ونې چې تازه له قوریې یا روزنځي راوتلي د هامبورګ د استوګنې په یوه سیمه کې کینول کیږي. د ځینو پاڼې ښایسته شنې او تازه برېښي په ځانګړي ډول کله چې د فاګوس ونې له نیالګیو سره مقایسه شي. د آلنوس ونه د جاپان او قفقاز له ونو څخه روزل شوې ده او ډېرې ښېګڼې لري. برنهارد فون ایرن وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د پاڼو ستومې یا منافذ یې بندېږي څو رطوبت پکې دننه وساتل شي. موږ د النوس ډېرې ونې نه دي کینولي، هغه دلته نوي دي او د چاپیریال د بدلون د زمانې او د راتلونکي ونې دي. لا نه پوهیږو چې په ښاري فضا کې به څنګه وده کوي. زما انګېرنه دا ده چې د بومي انواعو په پرتله به برلاسې وي. د بلې خواته د النوس داسې ونې ولاړې دي چې تیر فصل کینول شوي دي. اوړی ډېر وچ و خو هغه لا ښې معلومیږي، یعنی د بومي انواعو په پرتله تازه برېښي. 20 کاله پخوا مو لا ویل چې د ونو نوي ډولونه باید وکرو ځکه چې دلته ونې ته ډیر فشار او سټرس لاندې راځي، خو څو کاله وروسته پر دې کار وتوانیدو. د اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې ښارونو ته زیان رسوي. یو لامل چې ښارونه ولې سخت اورښتونو او سیلابونه نشي زغملی دا دی چې ډېرې ښاري سطحې په کانکریټو پوښل شوي او اوبه ځمکې ته ننوتلی نشي. د چاپیریالي چارو پوهان شکایت کوي چې دغه پوښښ په دې معنی وي چې د ځنګلونو او ورشوګانو په پرتله د باران نیمه برخه اوبه ورکیږي چې نه خلکو او نه طبیعت ته رسیږي. د باران هغه اوبه چې سمدلاسه ابرا او لختي ته برابر کړل شوي وي ورکیږي، تبخیر یې صورت نه نیسي او هغه د اوبو له طبیعي حلقې څخه وځي. د تبخیر د لارې هوا سړیږي چې موږ یې هم حس کوو. پوښل شوې سطحې ژر ګرمیږي او همداسې تودې پاتې وي. دا یو علت دی چې په ښار کې ولې ډېرې تودې ساحې شتون لري. یوه بدیله لاره د برلین په سویل کې لیدل کیږي، په داسې یوه سیمه کې چې د سپانجي ښار په نوم د اوبو د مدیریت پرنسیپونه پکې پلي شوي دي. دلته د ورښتو اوبه په پرانیستو ساحو او د بامونو په سر راټولیږي او بیا ځایي حوضونو ته وربهیږي. هغه هسې آبراو او لښتیو کې نه ورکیږي. هانا کروګر د برلین د ښاروالۍ د اوبو په برخه کې کار کوي. باراني اوبه یوه ډیره ارزښتمنه سرچینه ده. موږ ورته اړتیا لرو څو خپل ښار له یو بدلیدونکي اقلیم سره عیار کړو، ځکه نو زموږ هدف یې سم مدیریت او ځایي استعمال دی. دغه پروژه 10 هکتاره په بر کې نیسي. دلته ناهموارې سطحې دي، د باغونو پټي او بامونه هم په خاورو او بوټو پوښل شوي دي. دا باراني اوبو ته ډیر فرصت ورکوي چې جذب شي او بیا ورو ورو یا هوا یا ځمکې ته ورسیږي. د باران اوبه نیغ په نیغه د سړک غاړې تیږو ترمنځ ځمکې ته ننوځي یا دغه شان ژورو کندو ته درومي. له دې کبله په دغو تیږو کې فاصله یا چاود شتون لري. دلته اوبه یا ننوځي یا تبخیر صورت نیسي چې ونو ته فایده رسوي. برنهارد فون ایرن خپل دغه اقلیمي بوټي 15 کاله مخکې کېنول. دغه له ګرمۍ سره عیارې ونې بیا هم یو څه اوبو ته ضرورت لري، خو دا به لا وخت ونیسي څو وموندل شي چې څومره اوبو ته اړتیا لري او څومره ښه ځان له چاپیریال سره عیارولی شي. موږ لا په لومړیو پړاوونو کې یو. موږ د ونو 1 ډولونه دلته ازمویو او ګورو چې څنګه وده کوي. ځینې ډولونه یې له لسیزو راهیسې کرو، نو ځکه یې ښېګڼې او ضعیفې نقطې ښې پېژنو. د ونو په روزنځي کې په لسګونو زره ونې روزل شوي دي چې د آلمان په ښاري سیمو کې نوي دي، خو کومې چې د هوا او اقلیم له تغییر سره ځانونه ښه عیارولی شي. داسې ونې لکه ترکي څېړۍ، یعنی یوه نوې اقلیمي ونه چې د هامبورګ د استوګنې سیمو ته په زیاتېدونکي ډول راوړل کیږي. هدف یې دا دی چې دغه ونې ښارونه بیرته یو څه راساړه کړي.